یو هفته پس چې د دې جینۍ د خپل د ترور د زوی سره واده و، خو دې جینۍ ته مکمل انکار وکړ چې زما د خپل د ترور زوی نه دی خوښ او دې سره زه واده نه کوم. یار ویډیو راسره مکمل وګورئ، زموږ دپاره پکې ډېر ښکلی عبرت دی ملګرو. داسې وکنه چې جینۍ چې ده نو یو هفته پس واده و د خپل د ترور د زوی سره، خو دې جینۍ وویل چې زه دې سره واده نه کوم، دا زما نه دی. خو خپلې مور ته ویل کنه چې خپل خور ته ووایه ګوره زه واده نه کوم او ما دغه هلک نه دی خوښ ملګرو. بیا دې مور یې ورته ویل کنه، ویل ته داسې چل وکړه چې ته ورته پخپله ووایه او زه خپله خور نشم خفه کولی او زه خپلې خور ته داسې خبره نشم کولی. دې جینۍ چې ده نو په مخه خپل مور ته ویل، خو مور ول خبره هم نه منله. او یو هفته پس چې ده نو دې جینۍ واده و، نو دا جینۍ ولګېده چې ماسخوتن ټیم دی او دې جینۍ چې ده نو دوايي راواخیسته او دوايي یې وخوړه. چې کله دوايي وخوړه نو په دې باندې څه چل وشو، نو مور پلار یې ولګېدل او دی چې ده نو هسپتال ته ویوړه. چې کله یې هسپتال ته ویوړه کنه، نو دې زهر خوړلي وو، هلته یې وله چې ده نو معده واش کړه، معده یې وله برابر کړله او واپس چې ده نو دا کور ته راوړله. او دې جینۍ چې ده نو واده هم وشو. چې کله دا جینۍ واده شوله او دا د خاوند کور ته لاړه، خپل ترور زوی له چې ده نو واده شوله. چې خپل د ترور زوی له واده شوه، د واده د دې خاوند چې ده نو د دې خوا له ورغی. چې کله د دې جینۍ خوا له ورغی، نو دې جینۍ ته انکار وکړو چې ته به ماته نه رانږدې کېږې، ته به زما خوا له نه راځې، زما مور چې ده نو زه یې تاله درکړې یم، خو زه ستا خپل خاوند نه ګڼم او ته زما خاوند نه یې او ته به ماته نه رانږدې کېږې ملګرو. خاوند چې ده نو هغه هم ډېر زیات خفه شو چې ته زما خوښه یې، ما ستا سره مینه محبت دی او ته ولې زما سره داسې کوې. او دې جینۍ ورته مکمل انکار وکړو چې زه ما ته نه یې خوښ او ته چې ده نو زما نه لرې اوسه. دا جینۍ چې ده نو یوه کونه کې په کمره کې څملاستله او دا کس د جینۍ د خاوند چې ده نو دا هم په یوه کونه کې څملاستلو ملګرو. سهار شو، دا کس به چې ده نو اپیسته تو اول به چې ده نو چای پوخ کړو، د خپلې ښځې له چې ده نو هغه له به ورکاوه او بیا چې ده نو اپیسته به تو او دې ښځې چې ده نو کپړې به یې هم مینځلې. ښه د دې خپلې ښځې کپړې به یې هم مینځلې، د خپلې ښځې سره دومره مینه محبت و یار. په مخه به داسې چلېدو تقریبا 15 میاشتې وشوې او دا جینۍ چې ده نو د خپل خاوند نه خوښېدو، د دې خوا له به نه ورتلو. ښه د خاوند به خپل خوا ته نه پرېښودو، په کمره کې به دواړه څملاستل او دې جینۍ چې ده نو د خپل خاوند به خپل خوا ته نه پرېښودو ملګرو. 15 میاشتې وشولې، د خاوند یې راغی کنه، دې پیسې جمع کړې او په موبایل کې د خپلې ښځې ته یو کور راوړو چې دا کور ته وګوره، دا ښایسته کور چې ده نو ما ستا لپاره اخیستی دی او دا ستا په نوم کړی دی ما. ښه دغه جینۍ چې ده نو دغه هم سوچ وکړو کنه چې زما د خاوند زما سره دومره مینه کوي او زه دې معافي غواړم. ښه په اخره کې داسې وشوله کنه چې د خاوند چې ده نو د اپیس نه راغی او کله چې ده نو دا په کمرې ته لاړ او په کمره کې چې ده نو دا کېناستلو، نو دا ښځه ورغله کنه د خپل خاوند ته وایي کنه چې ما معاف کړه، زما نه ډېرې زیاتې غلطیانې شوي دي، ته زما سره ډېر زیات مینه محبت کې او ما معاف کړه، زه ستا نه معافي غواړم. دغه کس چې ده نو دا ورته وایي خبره وکړئ کنه، وایي ته لاړ شه چای راوړه، چای ماله پوخ کړه، کچن ته لاړ شه چای پوخ کړه، واپس راځه زما سره 15 منټه کښېنه، د مینې محبت خبرې کوم. دغه جینۍ چې کله کچن ته لاړه چای پخوي او د جینۍ خاوند چې ده نو هغه په ډبل بیډ کې پروت دی او دا جینۍ چې کله چای پوخ کړي ډېره زیاته خوشحاله ده، ځکه چې د خاوند سره تعلقات برابر شوي وو. دا چې کله کمرې ته راننوځي کنه او په دې خپل خاوند باندې غږ وکړي، نو د خاوند یې مکمل طور باندې ختم شوی. بیا چې ده نو دا دراز کولاو کې په دراز کې چې ده نو دې هلک یو خط لیکلی د دې جینۍ خاوند چې ده نو هغه یو خط لیکلی او هغه خط چې ده نو دا راواخلي، نو دغه جینۍ ته چې ده نو دې په دې پاڼې کې لیکلي چې زما ته ډېره زیاته خوښه یې، زه ستا سره ډېر زیات مینه محبت کوم او زما سره چې ده نو زما بلډ کینسر و او ما بیا هم 1 روپۍ را چې ده نو بچت کړې ده او تاله مې پې کور اخیستی دی چې څومره جایداد دی نو ما ستا په نوم کړی دی. هغه جینۍ چې ده نو په هغه ټیم کې چغرې ووالې خو بیا پکې هېڅ هم نه کېدل، ځکه چې خاوند ورسره ډېره زیاته مینه محبت کوو، هغه چې ده نو چې څومره پیسې ګټلې د خپلې ښځې له چې ده نو ورکولې، خو بیا چې ده نو ښځې چې ده نو د دې قدر نه کوه ملګرو. په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی، خاص کر ښځو له پکار چې د خپل خاوندانو ضرور قدر کوي. چېرته هم داسې نه ده پکار که تاسو خپل خاوندانو نه خفه شئ نو تاسو به د خپل خاوندانو نه چېرته ځئ، څوک هم تاسو بیا نه خبرې. چې یو پیر یوه جینۍ واده شي هغه دوباره چې ده نو بیا څوک نه خپلېږي ملګرو، هغه واپس چې ده نو څوک نه اخلي ملګرو. په دې ویډیو باره کې تاسو څه وایي خاوند ته کمنټ ضرور وکړئ. یار یو ډېره ښکلې واقعه وه که نه، خاوند چې ده نو د خپلې ښځې سره څومره مینه کوله، ښځې چې ده نو بې وفایي وکړله او هغه ته بلډ کینسر لګېدلی او هغه پکې د دنیا نه رخصت شو. خاوند ته کمنټ وکړئ، چینل ضرور سبسکرایب کړئ.